الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الرب في ورضي الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، ما ستاسو د وړاندې د قرآن مجید یو څو الفاظ او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث څخه حصه تلاوت کړه. د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته د صحیح اورېدو توفیق، ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. کوم آیات چې ما تلاوت کو، حدیث میں تلاوت کده کې الله پاک د مور او د پلار د حق ذکر کړی دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای مور او پلار د جنت دو دروازې دي. چا د مور او پلار تابعداري وکړه او مور او پلار یې راضي وساتل، د قیامت په ورځ به الله پاک دته د جنت دو دروازې کولو کی او ورته به وایي ستا خوښه ده چې په کومه دروازه دننه کېږي دننه شي. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای که تاسو الله راضي کول غواړئ، غرض هم دا وي چې زمونږ الله دې زمونږ نه راضي شي، نو وی مور او پلار راضي کی. وی که چاته دا پته نه لګي چې یاره دا رب زمانه راضي دی او که نه دی راضي، نو هغه دی وګوري په خپل کور کې چې زمانه مور او پلار راضي دي که نه دی راضي. که مور او پلار راضي و دې دا یقین وساتي چې زمانه الله راضي دی، او د چانه چې مور او پلار ناراضي دې دا یقین وکړي چې زمانه رب چې دی هغه ناراضه دی، الله زمانه ناراضه. رضي الرب في رضي الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. د دې وجنه د قرآن مجید چې کومه پاڼه اړه او کوم ځای کې الله د خپل حق ذکر کړی دی، الته ور سره د مور او پلار د حق ذکر کړی دی. ټول قرآن دغه مضمون نه ډک دی.
یو 3 آیاتونه قرآن کې داسې دي چې د هغې آیات دوه حصې دي. یوه حصه تر هغې وخته پورې قبول نه ده چې تر کومې پورې دا بله حصه مکمل کړي دي نه وي. لکه قرآن مجید کې راځي واقیموا الصلاة وآتوا الزکات. منځو کې او زکات ورکې. اوس چې تر کومې پورې تا منځ نه کړي زکات دې نه قبلي، او که زکات نه ورکې نو منځ دې نه قبلي. دا لازم او ملزوم دي. ستا منځ تر هغې وخته پورې قابل قبول نه دی الله ته چې ته زکات نه ورکې، او زکات دې الله ته قبول نه دی چې ته منځ نه کې. او دغه رنګ الله پاک قرآن مجید کې فرمایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول. د الله تابعداري وکړي او د پیغمبر تابعداري وکړي. اوس د دې آیات دوه حصې دي، یو د الله تابعداري او بل د پیغمبر. که د الله تابعداري کې او د پیغمبر په تابعداري نه کې، دا د الله تابعداري الله وایي ما ته نه ده قبوله. منځ کې روژه نیسي، حج کې زکات ورکې، خو د پیغمبر په طریقې نه ورکو. منځ دی چې څنګه مې وکړه د خپل خواهش مطابق. روژه ده چې زی څنګه نیسم هغسې به یې نیسم، د پیغمبر په طریقې نه نیسم. زکات کو ورکوم، حج کوم، خو د پیغمبر په طریقې نه کوم. نه نه نه، الله وایي ما ته نه دی قبول. د پیغمبر تابعداري کومه، پیغمبر منم، خو الله تابعداري نه کوم، نه دا تابعداري قبوله نه ده. دا دوانه لازم او ملزوم دي چې د الله تابعداري کې د پیغمبر تابعداري به خامخا کې، چې د پیغمبر تابعداري کې نو د الله تابعداري به ورسره کې. او بل 3 آیات قرآن مجید کې الله پاک فرمای انشکر لی ولوالدیک. الله وایي زما شکریا ادا کې، زما د نعمتونو، او زما د خپل مور پلار د نعمتونو شکریا ادا کې. مور او پلار خلکو سره ډیر احسانات کړي. نو الله پاک فرمایي چې تر کومې پورې تا د مور او پلار شکریا نه ادا کړي، د هغې قدر احترام دې نه کړي، زما شکریا ته نشي ادا کولی، او ما ته قبول هم نه ده. که ته ډېر عبادتونه وکړې او ته ما ډېر راضي وساتې، خو زه نه راضي کېږم په دغې باندې. نو دا دواړه څیزونه دا لازم او ملزوم دي. حدیث کې راځي د جهاد نه لوی فضیلت هغه د مور او پلار خدمت. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د جهاد اجازت وکړه، زه جهاد له لاړ شم. پیغمبر علیه السلام ورته وی مور او پلار دې شته؟ وی او یا رسول الله مور مې شته. وی د هغې خدمت وکړه، دا ستا دپاره جهاد دی. اوس د جهاد خپل مقام هغه په خپل ځای باندې دی، ثوابونه د هغې په خپل ځای باندې دي. خو علماء لیکلي دي چې تر کومې پورې نفیر عام نه وي، یعنی جهاد فرض عین شوی نه دی، فرض کفایه دی. نو ستا کور کې بوډا مور او پلار دي، ته د هغوی خدمت وکړه، دا ستا دپاره جهاد دی. فرض عین شو، نفیر عام شو، عام اعلان شو چې جهاد له ټول خلک ځای، بیا ټیک ته، بیا د مور او پلار تابعداري پرېږده، بیا الله راضي کړه. خو نه چې تر کومې پورې جهاد فرض کفایه دی او کوم سړی د مور او پلار د اجازت نه بغیر جهاد لاله، ذره بر ثواب ورته نه میلاویږي. او که شهید شو نو دی به مردار مړ وي، اگر چې په میدان جهاد کې شهید شوی. د مور او پلار دومره لوی حق دی. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره احسان وکم؟ مور مې ده، پلار مې ده، دې کې چا سره احسان ډېر وکم؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل مور سره. یا رسول الله بیا چا سره وکم؟ مور سره. یا رسول الله بیا چا سره وکم؟ مور سره. چې په څلورم ځل وی پیغمبر علیه السلام ورته وی پلار سره. یعنی دا د مور حق د پلار نم زیات دی. او د قرآن مجید کې الله پاک فرمای ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اوفم وته مکوي. یو خبره راشي داسې سخته نو وای مور او پلار ته اوفم موایه. اوفو دا موږ پښتو کې وایو اوفو. دا اوف په قدر علماء لیکلي دي وای که د الله په علم کې د دې اوف نه بل حرف وي نو وای الله به هغه استعمال کړي. خو د دې اوف نه د الله په علم کې بل شی نشته نو ځکه الله چې دی نو اوف لفظ استعمال کړي. اوف قدر به هم ورته نه کړي. دا فضائل دي د مور او پلار. دا قرآن ټول ډک دی. په حقوقو کې چې راځي نو اول د مور او پلار حق راځي، دا نور ټول خلک رستو دي. قرآن ته ډک دی. د پیغمبر علیه السلام وینا حدیث دا ډیر زیات راغلي دي چې سړی یې بیانوي ډیر زیات دي. خو په اولاد باندې د مور او پلار حق اله دی چې د مور پلار هم د بچو حق ادا کړي. اوس حدیثو کې د هغې ذکر راغلی دی. که چېرته د مور او پلار د بچو حق ادا کړي وي نو بیا خو ټیک ته په د بچو باندې هم د مور پلار حق شته. او که نه د پلار حق نه وي ادا کړی د بچو. حدیث کې راغلی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی او خپل زوی را روان کړو. امیر المؤمنین زما دا زوی دی ډیر نافرمانه دی، زه ته ډیر زیات خفه یم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر خفه شو. هغه زوی ته ول نصیحتونه شروع کړ چې ګوره دا ستا پلار دی، دا تا نه ولې خفه دی؟ دا پلار خو ستا د جنت دروازه ده، دا دروازه دی ولې په ځان بنده کړې د جنت؟ داسې مه کوه. ناغالک ورته وایي امیر المؤمنین ته زما د پلار نه هم تپوس وکړه چې زما حق یې ادا کړی دی. پلار نه یې وله تپوس وکړه. وی دا ستا زوی دی؟ وی او. وی دله دی قرآن دی ورته ښودلی دی؟ هغه ورته وی نه قرآن خو مې ورته نه دی ښودلی. وی نوم دی وله څه یې ښودلی؟ د جاهلیت نوم یې واغش او د هغه ټکي معنا ده د سوټي چینجي. د غوشانو کې چې چینجي وي هغه نو دا یې وله نوم یې ښودلی. او هغه زوی ورته بله لوی. دا دوه څیزونه خو د پلار ووي. هغه زوی ورته وایي د امیر المؤمنین ته حضرت ده نه تپوس وکړه چې ده واده کوم ځای کې کړی دی. یعنی د پلار ته دا حکم دی چې ته به ښه ځای کې واده کې چې سبا ستا بچي فخر سره ویلی شي چې دا زما ماماګان دي، چې هغوی په معاشره کې سپک نه ښکاري په هغې باندې، چې د خپل مور ذکر کوي چې هغه عزتمن ښکاري چې یاره دا زما ماماګان دي، زما مور د داسې خیل سره تعلق ساتي. نو ته زما د پلار نه تپوس وکړه چې د کوم ځای کې واده کړی دی. د یو وینځه په بازار کې اغوښتې ده او هغې راوستې د خپله ښځه کړې ده، زما اوسه پورې چې د ماماګانو پته نشته. وی دا پلار ما ته وایي چې ته زما تابعداري کوه، نو دې پلار زما کم یو حق ادا کړی دی؟ نوم یې راله ګنده یې ښودی دی. تربیت دقه دی چې ما ته نه قرآن ښودلی دی نه راته دین ښودلی دی. سهار شي او ماښام شي او څاروي سروم، دغه زناورو سره زما عمر دی چې څه زناور کوي هغه زم کوم، هغه هم زناور دی او زم زناور. او په معاشره کې مې د سترګو د لګولو ځای نشته.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه پلار ته ډېرې خبرې وکړې وي. وګوره ته یوازې دنه د حق تپوس کې چې دی خو زما حق نه پوره کوي، تا د کوم حق پوره کړی؟ نه عزتمندو د مور او د بچو نه به ګیله اله کوو چې مونږ د بچو حق ادا کو. نو بیا ټیک ته بیا د مور او پلار لوی حق دی او بچی هغه به بیا الله جهنم ته غورځي چې د پلار او د مور حق ادا نه کړي. خو اول مونږ له پکار دي چې مونږ بچو ښه تربیت وکړو. بچی چې دی کم حقوق دي د بچو چې هغه حقوق مونږ ادا کو، اله بچی دی نو بیا مونږ ګیله کو او الله به اله مونږ نیسي. داسې مونږ نه نیسي الله ظالم نه دی، الله چا سره ظلم نه کوي. نه بعضې خلک تاسو به وینئ که نه وایي که مور درته وایي چې دا ښځه طلاقه که نو به طلاقې. دا زمونږ د جټانو خبرې دي. ولې به طلاقې؟ د مور او پلار خبره به مني خو چې د شریعت خلاف نه وي. ښځه طلاقه که نو طلاق خو مبغوث څیز دی، د الله ناخوښه کلمه ده او څه جواز هم نشته. ولې طلاقه که څه چل شوي؟ بس چې مور او پلار ووایي طلاقه که نو بیا به طلاقې؟ نه نه نه، دا خو هغې سره ظلم دی، ښځې سره ظلم دی. نو هغې سره به ظلم کې اوس یو طرف ته مور خوشحاله او بل طرف ته ښځې سره ظلم کې، دا کم انصاف دی؟ دا زمونږ د جټو خبرې دي. نه، د هر چا حق په خپل خپل ځای باندې دی. د مور او پلار خپل ځای دی، د ښځې خپل حق او ځای دی، د بچو خپل حقوق دي، د ګاونډي خپل حق دی. اسلام مونږ ته هر څه ښودلي دي، واضح دي راته. نه عزتمندو دا خبره مې کوله چې مور او پلار دا د جنت دوه دروازې دي. که مونږ مور او پلار خوشحاله کړل الله به جنت ته بوځي. د جنت دواړه دروازې به مونږ ته کولو کی، او که نه مونږ نه مور او پلار ناراضه نو بیا به خو په شرط د دې دا څومره پلاران چې ناست دي که دوی د بچو حق ادا کړي وي. بچي له به نوم ښه نوم ایږدي، بهتر نوم چې دی پیدا شي. بیا به د هغه دویم نمبر ښه تربیت کې چې یاره د بهتر تربیت شي، قرآن ورته وښودلی شي، دین ورته وښودلی شي، تعلیم پې وکړي شي. د هغه ښه تربیت، د هغه چې د خوراک څښاک د جامې د پیزار کم حق دی پتا باندې هغه پوره ادا کړي، اله به چې دی نو بیا دغه بچی ستا حق ادا کوي. دا نن سبا تاسو وګورئ د معاشره کې الحمدلله دا نوجوانان بچي دا ډېر هوښیار تعلیم یافته دي، خو چې کله تا د بچی حق ادا کړي نو هغه بیا چرم تا سره زیاتې او ظلم نه کوي. خو چې نه تا د زناورو په شان لوی کړي نو زناورو کار څه دی؟ هغه لتې وال دي. د خر کار څه دی؟ لتې وال. نو خر به لتې وای، بیا دغه بچي خره دي او خره لتې وای، نو بیا د هغوی نه څه ګیله پکار ده چې مونږ د بچو حق ادا کړو. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي. دوه درې وظایف دي. تپوس کوي چې د غریبۍ ختمېدو دپاره راته وظیفه وښایه. د غریبۍ ختمېدو وظیفه نشته. غریبي دا د الله تقسیم دی. الله قرآن کې وی چاله مې ډېره ورکړې ده او چاله مې لږه ورکړې ده. یو مې غریب پیدا کړی دی او بل مې مالدار پیدا کړی دی. دا د الله تقسیم دی. خو دومره ده چې د یو سړي کاروبار خراب دی، روزګار یې خراب دی. لکه د نن سبا حالاتو کې ډېر کاروبارونه خراب شوي، روټۍ خلک په مشکله پیدا کوي، نوکری نشته، روزګار نشته، یا روزګار کمزورې دی. نو د هغې دپاره شریعت مونږ ته د قرآن او حدیث په رڼا کې بعضې صوفیه وظایف ښودلي دي. وایي چې د چا دغسې کاروبار خراب وي نو وایي دا چاشت مونځ دی کوي. دا د چاشت مونځ 8 بجې شروع کېږي، 8 نیمې 9 لسو پورې 8 رکعاته نفل دي. عام خلک څنګه نفل کوي؟ 2 رکعاته نفل وکړي، 8 رکعاته نفل د چاشت وکړي او د تحیاتو په شکل کې ناست وي او بیا ووایي 11 ځله یا باسطو یا باسطو یا باسطو. دا د الله صفتی نام دی چې دا ووایي. وایي الله پاک په د روزګار کې خیر او برکت واچوي. که نوکری د یو کس نه وي الله به ورته نوکرۍ لارې اساني کړي، د روزګار لارې به ورته الله اساني کړي، کاروبار کې به الله خیر او برکت واچوي.
دا معمول جوړ کی خپل روزانه د چاشت مونځ او 11 ځله ورپسې یا باسطو یا باسطو یا باسطو دا وایي. دا ډیره د صوفیاو مجربه نسخه ده، ډیر وظیفه ده. الله په انسان له رزق فراخه ورکوي. کم کور کې چې سحر او جادو وي، جنات وي، د هغې دپاره څه وظیفه. د جنات او دا سحر او جادو دا ګنده ځایونو کې کیږي. علماء لیکلي دي چې تاسو خپل کورونه صفا کې، کور صفا کې. یو سړی صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغی، یا رسول الله رزق مې لنډ تنګ دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وایي دروازې ته پرده را ځوړنده کړه، چې کله پرده وي په کور کې هغه کور کې رزق فراخي. چې بې پردګي وي پکې رزق دروازې الله بندي کی، وایي دروازې ته پرده را ځوړنده کړه. یا کور ګنده وي، سخاوي. تاسو ګورئ زمونږ بعضې کورونه هغې کې دا چلی چې ښه د قرآن تلاوت پکې کېږي، منځونه هم پکې کېږي، نو یو طرف ته دوی پاتې کېږي او بل طرف ته څاروي تړلي سوټې او ګنده. اوس چې کوم ځای کې قرآن لوستی شي او هلته د څاروي هم ولاړي او هلته د سوټو بویونه مي ګندګي وي، نو هلته د رحمت فرشتې راځي؟ هلته د رحمت فرشتې نه راځي. دغسې ځایونو کې ګنده ځایونو کې جنات راځي، سحر ساحران او جادوګران چې خپل جادو او سحر کوي دا ګندګۍ په حالت کې کوي او په ګندو خلکو باندې کوي. نو کور یو دا ده چې علماء لیکلي تاسو کورونه صفا ساتئ. صفای مونږه کوو، دا نه چې نه کوو، داسې ظاهري صفای کوو. نو داسې د بکس نه شاته ته وګوره چې بیا څومره صفای ده، داسې یو ګوټ ته وګوره د کور چې هغې کې څومره صفای شوې ده، دا صفای مونږه نه کوو. دا کال کې مونږه نه کوو، سامانونه دغسې پراتی نه، دا کور صفا ساتئ. یو خو دغلته سحر او جادو او یا چې دی نو پیریان هلته نه راځي. او بل صوفیه او د هغې دپاره وظایف دا ښودلي دي، وایي روزانه چې کم کور کې سحر شوي وي یا د جناتو اثر وي پکې، نو وایي روزانه سوره بقره وایي. دا سوره بقره د اول نه تقریبا 2.5 سپارې دغه اندازه ده، تقریبا غونډه سوره بقره. دا روزانه وایي، اوبه پې دموي او هغه اوبه د کور په 4 ګوټونو کې اچوي. الله به دغه کور د سحر او د جادو نه او د جناتو نه محفوظ کړي. دا وظیفه الله ښودلې ده. دا یو درېیمه وظیفه تپوس یې کړی دی، وایي د چا اولاد نی، بلکل چې د چا اولاد وینه، نو د اولاد دپاره صوفیو یو وظیفه لیکلې ده ډېره مزیداره. د کومې زنانه چې اولاد نه وي، وایي هغه دی 3 روجې ونیسي، او چې کله روژه ماتې کوي د روژه ماتې په ټیم کې روژه ماتې ځان ته یې ښودي وي، نو او دی وایي 21 ځله یا مصورو یا مصورو یا مصورو. دا د الله صفتي نوم دی. دا د 21 ځله ووایي، او چې کوم روژه ماتې ورته پروت دی هغه دې په دم کې او هغې باندې د روژه ماته کړي. 3 روژې دې په دې طریقه باندې ونیسي. الله وایي که شنډه ښځه الله به بارداره کړي او الله به وله اولاد ورکړي. دا د اولاد دپاره ډېره صوفیه او ښه مجربه وظیفه ښودلې ده. دا 3 روژې زنانه چې ونیسي په دې طریقه باندې الله وله اولاد ورکړي. الله دې زموږ ټول شرعي حاجتونه پوره وګرځوي، شرعي حاجات هم پوره کړي، ظالمانو مفسدانو هم په امان کې وساتي، ګناهونه معاف کړي، زموږ مردگان د اهل اسلام وبخي، بیمارانو ته شفا ورکړي، حاضر جمع څه شرعي حاجات دي ټول پوره وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته. سنت کوي خدای وبخښي.